شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. خرازو زمونږ نن څوم لیکچر دی؟ 22م لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به انشاءالله نن موږ څه وایو؟ پیج لیډ په وایو که نه؟ یو اکسل ته اول زو د دې مینینګ زده کړه. ځینې خلک دې په مینینګ باندې نه پوهېږي. تا ته څوک وایي که نه چې پیج څه معنا او لیډ څه معنا؟ د پیج خو پیج ته ویلی کېږي، دا خو تا له واضحه پته چې پیج معنا ورکه، او لیډ چې ته ویلی کېږي لیوټ چې دی که نه لیوټ، دا لیوټ اصل کې ویل کېږي ډیزاین ته ویل کېږي. چې ته ویل کېږي ډیزاین ته ویل کېږي. معنا پیج لیوټ څه معنا؟ د ورکې ډیزاین. صحیح شو؟ کلیر شو جواب؟ اوس راځو په دغه زده کوو پیج لیوټ. دا په 2 ورځو کې موږ ختموو. ښه دا دومره ښه اپشن د دې کې نشته دی، دا په 2 ورځو کې به ختمېږي. دا اول ورځ نه شروع کېږي، دیز به په اول ورځ باندې ختموو، دیز نه شروع کړي، دیز به په 2 ورځ باندې ختموو، کیسه به راغونډه شي. څنګه به ختموو اوس ته ګوره. راځو اول دغه اپشن ته راځم. دغه اپشن ګوره موږ سره کار نه کوي. دلته زه لیکم که نه فرض مثال زه لیکم چې جان اینډ جان اینډ خان. جان اینډ خان ما ولیکلو که نه. زه دلته ودرېږم او راځم ګوره دې ته ګوره. ښه ګوره لیکنه کې تغییر راځي که نه لیکنه کې، خو اکش دغه ټیمز چې کوم موږ سره دي دا کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ دا کار نه کوي، دا ځکه افیکټ نه کوي، ځکه تاثیر نه کوي چې دا په اجسامو باندې کوم چې موږ سره آبجیکټ دي په هغې باندې تاثیر کوي. لکه څنګه ته راشه انزرټ ته او په انزرټ کې راشه شیپ ته، فرض مثال ما دا شیپ واغستی او ته اوس راشه پیج لیوټ ته، پیج لیوټ کې راشه ټیمز ته راشه، اوس ته ګوره افیکټ کوي که نه کوي؟ کوي که نه؟ ځکه موږ دا وایو چې دا موږ سره په څه باندې کوي؟ دا موږ سره کوم چې آبجیکټ دي موږ سره په هغې باندې کوم چې اجسام دي په هغې باندې دا افیکټ کوي. خو په لیکنه باندې یوازې په لیکنه کې تغییر راولي، په فنډ کې، خو مګر په کلرز کې موږ ته تغییر نه راولي. دې ته ویل کېږي ټیمز. دې تلفظ زیاتره استادان چې غلط کوي. دا ټیمز دی. ښه ټیمز، دا ټیمز دی. ټیمز معنا څه ده؟ چې د هر یو خپل ډیزاین. دا ټیم اصل کې خپل څه دی؟ ډیزاین دی. صحیح. دا دلته سیف کولی هم شي. خو که براوز ته لاړ شي ته ورته د ځان یو بل ټیمز هم ورکولی شي، یا دلته سیف کولی هم شي. صحیح. زه راځم چې داسې نه کوم، داسې زه ورته داسې ډیزاین ورکوم. ګورئ دلته کلر افیکټ دې نه کلر افیکټ هم کېږي چې سره کوم کلر ورکړي افیکټ پرې کولی شي. اوس دلته غواړې ته دا کې لیکنه کې تغییر راولي، دې باندې کلیک کړه او دلته راشه ګوره فنډ کې اوس تغییر خپل راځي. پام دی ورته فنډ کې تغییر ته پام دی. دا د فنډ لپاره خپل تغییر دی. هلته ګوره غاټ عنوان لیکلی فنډس. دې باندې الریډي پوهېږي، دې ته به ضرورت نشته، ته پرې تشریح کوم. اوس د دې شکل ته ګوره، د دې شکل د باډر ته ګوره، دې کې به تغییر راځي، په دې به افیکټ کېږي. افیکټ مین تاثیر. ګوره ښه تاثیر ته یې پام دی، باډر ته یې پام دی. د باډر کې ګوره بیک ګراونډ دی، ګوره بیک ګراونډ کې به تغییر راځي. پام دی ورته. دې ته ویل کېږي افیکټ. دې باندې سره کوم افیکټ کېږي. دا کلیر شو که نه؟ ښه مرجن څه معنا لري؟ مرجن خو ما ته پخوا تشریح کړی دی که نه؟ خو خیر کړي مرجن دې ساحې ته ویل کېږي. ښه خو زه راشم دې دا کې ډېر واضح ښکاري پرنټ کې که نه؟ فرض مثال دا ورکړه ده، دلته یو لیکنه وکړم، دا به 1000 کړم، دا هم کټ کړم او دا چې دي دا هم کټ کړم. اوس یو غټه لیکنه کول غواړم سره کوم یو کوم لنډ ګورئ داسې کار کوم. دا ساحه ونیسم ګوره. ښه د ساحه نیسم که نه ومې نیوله که نه؟ د ساحه مې ونیوله لنډ کار وکړه. لنډ یو ټریک در وښیم. دلته ولیکه خان ولیکلو که نه؟ کنټرول انټر. صحیح شو؟ اوس د پرنټ کولو لپاره لنډ طریقه څه ده؟ کنټرول پی یوه طریقه، او ستا داسې یې نه کومه کنټرول F2 او ستا داسې هم نه کوم، بله طریقه. دلته راشه دغه ته دلته راشه پرنټ ته یې ځلې کړه. اوس مرجن ته ګوره. دلته مرجن ډېر ښه معلومېږي. ګوره وایټ ساحې ته یې پام دی مرجن ته. آفرین چې بیخي واضحه دې پوه کړم. ګوره ښه نیرو څومره تنګ شو دا ساحه. پام دی ورته. زم یاره نارمل دومره په دنیا کې چې استعمالېږي نارمل استعمالېږي. کلیر شو؟ مشکل خو نشته اوس. ښه زه راځم بله خبره، دا تا ته ډېره زیاته عادي ده. په مارجن باندې خو پوه شي. که کسټم مارجن ورکړې معنا ستا په خوښه باندې راشئ، دلته ورته ټاپ هم وټاکه، دلته راشه ورته هیډر هم وټاکه، هیډر ورته وټاکه، او دلته راشه دغه هم ورته وټاکه څه نومېږي بوټ هم ورته وټاکه، او راشه فوټر ورته هم وټاکه او جسټ اوکې کړه او کنټرول F2 کړه. داسې به شي. دغه بیا ته خپله ټاکلی شي. صحیح. دلته راځم پیج اورینټیشن ته. ما ته ورکړه په پلنوالي راکړه، ما ته ورکړه په څه باندې راکړه؟ همدغه کار به دلته په پرنټ کې ګورو ډېر ښایسته به ښکاره شي که نه؟ که پرنټ راشم هماغه اپشن دلته هم شته دی. دا دی ورکړه په پلنوالي باندې، ورکړه په څه باندې؟ اوږدوالي باندې. کله چې بعضې شي نه خلکو ته شو کول غواړي چې دا زه شو کړم او دا به بیخي واضحه پوه شي، ته پرنټ ته راشه. لکه چې کوم کار موږ پرنټ کې کولی شو، هلته جست لوک دی، ته شو کولی صحیح نه شي. ته خپل کوم علم چې تا سره دی هغه چاته ظاهرولی نه شي. خو که ته پرنټ ته راشي نو ته کولی شي خپل علم په ډېرې اسانۍ سره بل ته انتقال کړي. کلیر ده؟ ښه زه اوس راځم
سایز ته په سایز کې بچیا سو خبرې دي ګوره راځو لیټر ته دا ټول سایز لیټر په دې اندازه باندې کې خو راشم پرنټ ته راشم نو پرنټ کې بیخي په واضح سره پوښي دي ته ګوره زه غواړم دا په شش کې راولم ګوره په دې ورکه کې راولم سپال بشي د سی ګوره ډایرکټ معلومیږي خو په دنیا کې زیات استعمالي هغه موږ سره F4 ورکه ده صحیح او بل په افغانستان کې په دولتي ادارو کې چې کوم یوز کیږي هغه لیګل یوز کیږي دا لیګل ورکه د F4 ورکه نه لږ غونډه غټه ده نور مشکل نه لري صحیح خو زیاتره چې استعمالي کې دا څه استعماليږي لیګل استعمالي دا ورکه د ګودادي ورکه ته ګوره کله دراش F4 ته ګوره ورکه پام دی اوس ته ګوره دغه ته ګوره دا دیواله F4 شو صحیح اوس راځم ګوره لیګل ته راځم لیګل ته ګوره خلي ورته لږ غونډه ګوداده نو یو خبره صحیح کلیر شو اوس راځو لکه پرنټ ایریا دا یو ډېر مهم او ډېر خاص آپشن دی پرنټ ایریا څه معنی پرنټ ایریا دې ته ویل کېږي کنه ستا یو دغه اوس کنټرول F2 هم تا دا ټول خې ټول نه خې ته په دفتر کې کار کې کړو تاسو ډېر ډیټا دا چې احمد دی محمود دی ډېر نمونه دا سره څوک ډاکټر دی څوک انجینر دی چا عمر چې 45 کال دی چا عمر 40 کال دی چا عمر 45 کال دی ایج دی پکې معنا پای کې نیم دی جاب دی ایج دی ډیسکرپشن دی امپلوی نیم دی همدارنګه آی ډی کارت دی نمبر دی ډېر ټایپونه پکې دي او دا ټول لیکل چې تاسو غټه ډیټا ده تاسو زر نفر دي خو تا د خپل مشر وای کنه چې د لسم نواله د سلورم نواله تر لسم پر چې دا کوم کسان دي او دا مال پرنټ کوم دا نو پرنټ کوم ته اوس چې څنګه چې لمسه دومره ډیټا ده دا چې پرنټ کوم دا ټول پرنټ کیږي نو څنګه وتا څنګه پرنټ کوم ځکه پښتنه ده کنه ته به څنګه چلو کی ته به راشي دا اپشن ته ډیر یو مهم اپشن دی یعنی کو ساده پیج لوټ یې شو کنه ته په هر دفتر په هر مستقی په آرام ذهن باندې کار کوي ته څنګه لکه د سیګورخه دلته زراغه ما دلته کنه پیج لوټ تراش ایریا تراغه پرنټ ایریا سیټ اپ پرنټ ایریا دی باندې بکلیک چې کله د سوري مال سلیکټ کړي نه دی کنه ته دا صحاده کسان ما په کاری دا مال پرنټ کما ته نور یو م پرنټ کاوه سلیکټ کا او چې کله سلیکټ کراشه پرنټ ایریا تراشه دی باندې کلیک کا او راشه اوس اف کنټرول اف دوه تا ته ما ایریا خې کو نه خې پرنټ کته له ما اساره دي نو څومره سخت کار تاسو په اسانۍ سره وکړو دا یوازې د دې ټپ د دې اپشن کمال دی خو چې دا مهمه خبره ده د دې نه هر سره استفاده کوي په دې معنی باندې پوه چې نه په کوم ځای کې استفاده کوي تو څه شي پرنټ کو کنه مثال نو د 3 سالو نه راوځه دا به ټول ورکه چاپ کیږي ټول ورکه به چاپ کیږي ټول ورکه به چاپ کیږي د محدود سهم هم چاپ کولای شي مشکل نشته ټول ورکه به چاپ سره پکې هم دی هم د سره د نه بني صحیح خدامو شو ته نو استاد داته پس اخوا کا خوا کې به څنګه نو دلته جست کلیک کا او چې کله د کلیک کې کلیر ایریا وه اوس کنټرول پی وه یو کنټرول اف 2 وه یو کو د اغه لارې نزي اوس به ټول نشي کلیر شو کنه خبر لازمه بریک چې ویل کی ګوره دا سهله زه کوښښ کوم ښه دې سایت ګوره دلته اپشن نه ګوره دا اپشن ته ګوره دا اپشن ته ګوره دی هغه د زنون نمونه علم ګوره دې څه کار کوم کنه سوري دا ځکه کاپی کوم دا کنه کاپی مې وهل کنه او ورته خصاحي دا ګوره خدا دلته صحیح کې دا نور کاپی کوم ښه کاپی مې کنه او دلته ډبل کلیک کوم ګوره ورته ما دلته دا جنا غسي دا بریک په نوم دا شی راغلی څه دا ګوره دې سایت ګوره بریک ته تو کوم ځکه یو صاحب بریک کې فرض مثال د صاحب بریک کوم دلته ګوره دلته د بریک ول معنا دا یو عادي او ډیر یو ناچیزه اپشن دی دا د استعمال نشته لکه سره کوم ګوره دلته دا مال انسرت پیج بریک دا مال پیج بریک کا صحیح ده کنه او بیا لازم دلته تم دې کار کوي په دې ځای کې ما د چیک پیج بریک کا دا ساته په سوپر خو باندې ویشي دې نور هیڅ وظیفه نشته دی صحیح بل لازم بیک گراوند ته دا یو عادي او بیخي عادي اپشن دی اب دې اپشن ولې دلته کلیک کوم کنه او زه غواړم چې بیک گراوند راولم خو تاسو به جست لوکي دا ګوري لاندې دا جست لوکي پاس طریقه نه کولای شي اکه سم راوځي چې لاندې هر یو شی راوشي ما دا شی او تاکس پیرا ولا کنټرول زد هم پسې خو کوم دا اپشن دی مهم اپشن دی دا اپشن ولې مهم دی ښه دا زورانو وران بك كنا لازم ده سهم مرج كوم مرج بك سيدا كنا ورا سي مرج نشو كنا ده جو عنوان لكم فرض مثال ده عنوان لكم فرض مثال student list for exam سي شو كان exam ده مورك كنا او دې باندې کلیک کوم سوري او دې سای باندې کلیک کوم دې دا رنګ ورکوم دسي ها دا موږ سره ټیکټر شو کنټرول اف 2 ها هڅه کار وکړه او دا ویډیو به خلنت کیږي نو معنا دا صرف چې دې جست دغه دې سن میږي موږ یو عنوان ورکاو چې د پاوس مهمه ډاټا استعمال شي د مهمه ډاټا ورکو به دا کار تر سره کو نو دا عنوان صبر ته وایو نو به خبره خرش څه ده کنه دا کوم عنوان را اوس هم تشریح کیږي مشکل نشته عنوان تیار راغلی خو دې څه کار وکړه
دا 9 صفحې دی. کوس عنوان دا کوم بیخي به دا خره شوي د لپاره سبا ځانګړی عنوان جوړ کړو او ریخ په ترتیب سره راوړو ډېر خبره شي. صحیح ده. دا خسته به ریخه تشریح کو ځکه مهم شی پرنټ ټایټل دا ډېر مهم دی او دا مهم دی. دا پرنټ ټایټل و چې شته صرف دومره ورته دا پرنټ ټایټل ته ویل کېږي که نه. فرض مثال ما زه داسې پرنټ کومه دا ځای که نه دا زه پرنټ کومه دا درس نو اوله ورقه کې ما د ښیي چې ستا عنوان څه شی دی سټوډنټ لیست فار ایگزام دی خو خبره دویمه ورقه ته راغله هلته به عنوان نه ښیي ډایرکټ ډیټا ښیي. نو زه داسې یو کار کوم زه راځم پرنټ ټایټل ته ځم چې نه په دې اول عنوان کې په دې اوله صفحه کې ته ما ته درس هم ښیې ته ما ته خپل ډیټا ښیې او عنوان ما ته ښیې که نه. په دې دویم کې چې تا دا کوم باقي مانده نومونه دي چې ما ته د عنوان نه ښیې دلته ما ته عنوان راوله دلته د پرنټ نه کار اخلم. نو دغه اپشن ډېر زیات مهم دی او دغه 3 اپشن ډېرې زیاتې مهمې دي. دا به انشاءالله په بل لیکچر کې د خیره وایو ځکه په دې لیکچر کې اوس نه واضح کېږي ویډیو بیخي اوږدېږي ځکه دا ویډیو به زه یوټیوب ته اپلوډ کوم اپلوډ کې هغې کې بیخي اوږدېږي. صحیح.